د الله رب العالمین داسې انسانان نه دي خوښ چې هغه لږ وخت یو عمل وکړي بیا نور پرېږدي. لکه مثلا یو سړی دی په روژه کې نیک اعمال کول او چې روژه تېره شوه رمضان نو ته به ویږي نه چېرته د نیکو اعمالو چوټي راغه بس ختم. د داسې انسان الله رب العالمین قرآن کې مذمت ویلی دی. دا هغه انسان دی چې لږ غوندې عمل وکړي او بیا ودرېږي سټاپ شي، ته به وایې چې بس ده باندې نوره نیکي بنده شوله، دروازه پې د نیکۍ بنده شوله. د رمضان هم دقسې شپې ورځې وي لکه دا اوس چې څنګه شپې ورځې. البته د رمضان فضیلت په خپل ځای دی، هغه ډېر دی، نور خو هغه شپه ورځ خو بدله شوې نه ده. کوم عملونه چې موږ په هغې کې کولی شو هغه خو اوس موږ لا ښه کولی شو چې ښه ماړه یو ښه تکړه یو. او دا بعضې انساني شیطان پې فورا حمله وکړي او یا وله دا د دروغو تسلي ورکړي چې مړه تا خو په رمضان کې ډېرې عبادات وکړه اعمال او بس دا تاله کافي دي. او دا یو ډېره خطرناکه دوکه ده. دې وجې نه د الله رب العالمین په انعاماتو کې وی لوی نعمت د دنیا نعمتونه هم د الله موږ باندې ډېر دي، خو لوی نعمت دیني نعمت دی چې تا باندې الله دیني نعمت وکړي. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله فرمایي که تاسو د الله نعمتونه شمارل شروع کړئ تاسو په خپل شمار کې نشئ راګیرولی. ډېرې نعمت دي د الله په تاسو باندې. وما بكم من نعمة فمن الله. هر نعمت چې په تاسو کړی دی نو الله کړی دی، د الله له طرف نه دی په تاسو باندې. او د الله په انعاماتو کې لوی نعمت دا دی چې موږ تاسو ته هدایت کړی دی د دین او د ایمان او توفیق د طاعاتو را کړی دی. او دغه رنګ الله رب العالمین موږ سره مدد کوي په دې چې موږ د هغه بندګي کوو، د حقوق ادایګي کوو، دا د الله په توفیق باندې کېږي. دیو جن بد الله نبی دا دعا غوښتله د هر مانځنه بعد. معاذ بن جبل ته ویلي رضی الله عنه چې دا دعا ګوره د یو مونځ نه پس هم پرې نه ږدي، د هر فرض مانځنه بعد دا دعا وایه چې اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم اعني یا الله زما تعاون وکا، زما مدد وکا، على ذکرک ستا په ذکر کولو، ته ما سره مدد وکړه الله چې زه دې ذکر وکړم. وشکرک یا الله ستا په شکر کولو زما مدد وکړه. وحسن عبادتک او دا چې الله زه ستا ښایسته عبادت وکړم. بعضې علما ویلي دي لکه امام ابن تیمیه رحمه الله وغیره چې موږ په عباداتو کې ډېر سوچ وکړو په دې دعاګانو کې. دا ډېر ناشنا دعا ده وایي چې ته د الله نه توفیق غواړئ، الله ته زاري کوي چې یا الله ستا د بندګۍ، ستا د ذکر، ستا د شکر مالا توفیق راکړه. او ژوند اصل کې هم دقه دی، زندګي اصل کې هم دا ده چې د الله په ذکر کې او په شکر کې او په بندګۍ کې تېره شي. ژوند دې ته مه وایه چې صرف د دنیا مزې خوراکونه او سکاکونه کوي. ژوند دغه دی چې دا کم مقصد د پیدا او دغه مقصد دې وکړو دغه ژوند دی اصل کې د زندګۍ اصل مقصد ته ورسېدې. او د دې نعماتو له تپوس ورځ را روانه ده. لتسألن یومئذ عن النعیم. الله رب العالمین فرمایي خامخا به تاسو نه د الله د نعمتونو په باره کې تپوس کېږي. موږ باندې الله دنیوي نعمتونه هم ډېر کړي دي، د دې د تپوس ورځ هم را روانه ده. او دینی نعمات هم را باندې ډېر کړي دي، د دې د تپوس هم ورځ را روانه ده. الله رب العالمین به زموږ نه د دې تپوس کوي چې تاسو باندې ما دینی نعمات کړي وو، دین مې درته ښودلی و، علما درته راغلي وو، پوهه خلک چې د الله په دیني په اسانۍ پوهه کولی، تاسو ولې په دې باندې عمل نه دی کړی؟ زما د دې نعمت هغه شکریه تاسو ولې نه ده ادا کړې؟ د دې تپوس را روان دی. دې وجه نه د دغه په باره کې راځي د سلف په باره کې سلف صالحین چې ویجتهدون فی اتمام العمل، کوشش به کوو چې یو عمل مونږ پوره طریقې سره ادا کړو او دا عمل مونږ سر ته ورسو. و دې نه بعد چې عمل به وکړو ثم یهتمون بعد، دې نه بعد به اهتمام د دې کوو ويخافون من رده، دا اهتمام به کوو د دې عمل په باره کې او یریدل به چې دا چېرته رد نشي، دا زمونږ عمل، دا زمونږ تهجد یا زمونږ ذکر و اذکار او زمونږ منځونه عبادت، دا روجې دا الله رد نه کړي، واپس یې راته په دې مخ راونولي والعیاذ بالله. الله خو غني ذات دی او زمونږ ستاسو عبادت خو په هغه طریقه نه وي څنګه چې د الله د هغه ذات سره لایق دی او د هغه د لویوالي سره. کوتاهي په کې مونږ نه ډېره کېږي. د بعضې سلف مبارک دا هم راځي عجیبه خبره چې د رمضان نه به مخکې څو میاشتې دعا کوله چې الله دې رمضان پر موږ ژوندي وساتي،
چې دینه مخکې مرګ رانشي چې دی با رمضان کې ستا عبادت او بندګي وکړو او چې رمضان کې به عبادتونه وکړو رمضان به تیر شي بیا به څو میاشتې دا دعا غوښتله مسلسل چې الله دا کوم عملونه په رمضان کې وکړه دا رانه قبول کړي الله چرته برباد نشي زموږ د عملونه ضایع نشي یا الله د دینه به یېرېدل وي ځکه الله رب العالمین هم دغه آیت کې فرمایي کوم چې ما ولوست والذین یؤتون ما آتوا دا مؤمنان هغه خلق دي چې کوي هغه څه چې کوي نه ورکوي د الله دپاره حقونه هغه حقونه ادا کوي چې څه ورکوي اعمال کوي دا معنا ده وقلوبهم وجله او په زړونو کې یره ده په زړونو کې د الله رب العالمین نه بیرته یریږي انهم الى ربهم راجعون چې دوی خپل رب ته ورځي بیا به هلته څه کېږي سورة المؤمنون 85 نمبر ایت کې الله رب العالمین دا خبره ذکر کړې د دې آیت په باره کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها تپوس کوي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه چې د الله نبی دې کې الله فرمایي دا مؤمنان هغه خلق دي چې دوی عملونه کوي او به یریږي چې د الله خواله به ورزو الته بس چل کېږي نو دا کوم عملونه دي د ګناه عملونه بینو خپل ګناه باندې انسان ډېر یریږي نو ځکه عائشہ رضی الله عنها فرمایل چې یا رسول الله هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل دا هغه کس دی چې د آیت کې الله ذکر کوي دا هغه کسان دي چې غلای کړی دا زنای کړی دا شرابونه اسکلی دي نو د الله نه اوس یریږي چې هلته بس څه کوو ځکه دا غټ غټ ګناهونه دي او دا انسان له دین او ایمان تباه کوي بعضې ګناهونه دومره خطرناک دي چې هغه یوازې یوه ګناه نه وي هغه تا په ډېرو ګناهونو باندې آماده کوي د ډېرو ګناهونو سبب ستا دپاره جوړېږي چې په هغې کې شراب دي په هغې کې زنا ده په هغې کې نعوذ بالله غلا ده په هغې کې قتل دی دا هغه افحش الذنوب دي په ګناهونو کې خطرناک ګناهونه دا دي چې انسان کې دا ګندګۍ نه راشي په انسان کې مثلا بې حیایي راغله دا بې حیایي داسې ناشنا والعیاذ بالله عجیبه ګناه ده دا زنا او بې حیایي چې د الله نبي فرمایي چې هر پیغمبر خپل امت ته دا نصیحت کړی دی او زه تاسو ته کوم اذا لم تستحي فاصنع ما شئت چې کله تا نه حیا لاړه چې بیا دې څه خوښوي هغه کوه کوم انسان چې بې حیایي سپک انساني څه حیایي په دې زړه کې نه وي نو هغه ډېر سپک سپک کارونه کوي د هغه نه ته د یو سپک کار دغه هم نشي کولی چې ته وایې ته به دا ووایې چې دا سپک کار به هغه هر سپک کار باندې به یې نه غواړي ځکه بې حیا انسان دی کله چې انسان کې حیا وي نو ډېر خیرونه پکې راجمع وي ځکه د الله نبي فرمایي والحیاء خیر کله دا حیا ټول په ټوله خیر دی کوم انسان کې چې حیا وي هغه ډېر خیرونه په هغې کې راجمع وي دا خپله ژبه هم کنټرول کې ساتي بې ځایه خبرې هم نه کوي او دغه رنګه داسې بې ځایه حرکات او سکنات هم نه کوي او کوم انسان نه چې حیا ختمه شي د هغه ژبه هم غلطه خوځېږي او دغه رنګه ټول اندامونه ګډ وډ خوځېږي بیا نو عائشہ رضی الله عنها فرمایلی د الله نبی دا غټ غټ ګناهونه کړي ځکه د الله نه یریږي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی نه دا ګناهګاران نه دي مراد دی ګناهونه نه دي کړي دا هغه مؤمنان دي چې د الله نه یریږي لا یا بنت الصدیق اے د صدیق لوري لا یا بنت الصدیق د صدیق لوري دا مطلب نه دی د آیت کې هغه خلک نه دي مراد چې غلاګانې او زناګانې او شرابونه اسکلي دي دا کارونه نه دي کړي بلکې ولکنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق دا هغه کسان الله یادوي په دې آیت کې چې منځونه کړي دي روژې نیولې دي صدقې زکاتونه سرسایي د الله په دین او د دین په کارونو کې ډېر مالونه لګولي په غریبانانو مسکینانو یتیمانانو سم مالونه هم شیندلې دي او دغه رنګه بندګۍ کړي دي په بدن باندې چې منځ دی او دغه رنګه روژې نیولې غټ غټ اعمال یې کړي دي خو بیا هم ويخاف الله عز وجل د الله نبي هم یریږي چې اسینه قبول نشي د دې خبرې نه یریږي دا د مؤمن صفت دی دا ترمذی روایت دی امام ابن ماجه هم راوړی دا روایت بل روایت کې وسر راځي ترمذی ای کې دا الفاظ دي وهم يخافون الا يقبل منهم اولئک يصارعون في الخيرات دا هغه خلق دی چې دا نیک نیک اعمال کوي چې منځونه دي روژې او صدقې دي او د دې خبر نه یریږي چې دا عمل به قبول نشي اسنه دا عمل هم برباد شوی نو مؤمن سره د خپل عمل د قبولیت ډیر غم او فکری دا عمل کول دا یو خواري ده به د خپل عمل حفاظت کول او چې قبول شي دا بل خواري ده
سلف په دې باره کې جړاګانې کولې، الله رب العالمین ته به جړل چې زموږ د عمل به قبول شوی یو کنه. علي رضی الله تعالی عنہ به فرمایل كونوا لقبول العمل اشد اهتماما منكم بالعمل. تاسو چې د عمل د پاره سونه غمجن یې د دین زیات غمجن شي د عمل د قبولیت د پاره. عمل د پاره ته اهتمام کې، تیارې کې، خیال ساتي چې د عملو کنه منځ د روزه د زکات د اعمالو کوم ذکر او اذکار تلاوت او ټیک د اهتمام خو ته کې د دین زیات اهتمام د دیو کې چې قبول شي. قبول شي سمانا پرهیز وکي غنه بعد پرهیز د ګنا نه ځان وساته، د الله د نافرمانی نه بیا به قبلېږي. وي الم تسمعوا قول الله عز وجل، وي تاسو د الله تعالی دا خبره نه دا اورېدلې چې الله تبارک وتعالى فرمایي انما يتقبل الله من المتقين. الله خو عمل نه چانه قبلې د متقینونه د پرهیزګارونه، څومره چې د بزړه کې تقوا او الله به عمل قبلې. او دا جمله الله رب العالمین قرآن کې سورۃ مائده 28 آیت کې ذکر کړې ده په هغه ځای کې چې د آدم علیه السلام د دوه بچو واقعه ده، د حابیل او د قابیل. قابیل چې هغه مجرمو، نو دی حابیل رور چې وته کم نصیحتونه کړي، یو نصیحت وته دا کړی چې انما يتقبل الله من المتقين. ته ما سره ولې حسد کې چې ته ما وجنې ایرور او ما سره چې کوم دی ته بغض او کینه کې واقع شوی، ځان کې تقوا پیدا کړه چې الله رب العالمین ستا عمل قبول کړي. ځکه زمونږ د امت نه مخکنو امتونو کې به طریقه دا وه چا به چې صدقه کوله نو د هغه صدقې یا د غنیمت خوړل په مخکنو امتونو حرامو. میدان کې به کېښوده، اسمان نه به اور راغې، هغه صدقه به وسېزله، دا به د دې دلیل چې د الله قبوله کړله. او چې اوبه نه سېزلې شوه پاتې به شوه، مطلب دا رد شوله، دا قبوله نه شوه. دلته مفسرین نور قصې کړي دي، نور واقعات ویلي، نور قصې پرېږده، د قرآن چې کوم ظاهر واقع الله ذکر کړي دا راواخله. هغه دا وه چې د حابیل او د قابیل دواړو صدقه کوله د الله په نوم باندې. نو حابیل راولګېده، ده وایي یو ښایسته ګډ په دې خپلو ګډانو کې وکتلو، سور مزیدار په اخلاص سره د الله دا بندګي کوله، ځکه د الله په نوم باندې به عمده مال ورکړي. د بعضې خلک چېرته ته څوک تعاون وغواړي که نه، په دې پیسو کې وړوکی لوټ او په وړوکي کې بیا زوړ لوټ ګوري. ته به وایې چې ته الله رب العالمین د دې لوټ ته محتاج دی. کم چې تا ته خوښ دی دا د الله په نوم ولګوه چې پته دې ولګي چې کم غټ لوټ دی او کم ډېر خوږ دی تا ته، دا د الله په نوم باندې ورکړه. ایمان دې ته وایي. نو دې راولګې د مؤمنو ښایسته کیفیت او د زړه تقوا پکې وه. نو دغه عمده مال د الله په نوم باندې بس ذبح یې کړو، ګډو په دې میدان کې کېښود. او قابیل چې خلک وایي که نه قابیل ناقابله وخته، قابیل راولګېده دا زمیندارو، نو په دانو کې هغه بیکاره لمدې دانې راواخست، د غنمو وي هر دانې چې وي بس هغې په میدان کې کېښودې، اخلاص پکې نه و. نو د هغه صدقه قبوله نه شوله او د حابیل هغه قبوله شوه. دې په حسد کې راغی، نو ده ورته ویل لاقتلنک، زه خو تا وجنمه. حسد کې راغی، هغه ورته ما څه له وجنې، خپل ځان دې سم که، ځکه چې ته خو به بیا په دوو ګناهونو اخته شې، ته به په دوو ګناهونو اخته شې. یو خو درکې مخکې نه ګناه ده چې په عمل کې د اخلاص نشته، دغه د عمل دی ګوره قبول نه شي. او دویم لا ته ما م وجنې، نو دا خو ته مزید جرمونه کې، دې جرم په ځای دا ولې نه کوې چې په ځان کې تقوا پیدا کړي. نو په هغه نصیحتونو کې ورته یو نصیحت دې ورور ته دا وکړه چې ما م وجنه، ځان کې تقوا پیدا کړه. انما يتقبل الله من المتقين. الله د متقینو عمل قبلې چې تا کې تقوا وي، بس تا عمل به الله قبول کړی وي، د خپل وس مطابق به عمل کړی و چې تقوا درکې وي الله درنه قبلولو. نو دې نصیحت په هغه باندې اثر ونه کړلو، حتی چې راولګېده خپل رور یې ووژلو بې ګناه، او بیا د هغې د لاسه شرمنده ګرځېده. په صورت مائده کې چې کوم واقع ذکر ده، او د الله نبي بیا فرمایي حدیث کې چې قیامته پورې څومره بې ګناه مرګونه کېږي، د دې دا جرم په دغه قابیل باندې جمع کېږي، والعیاذ بالله. ځکه د اول د دې جرم بنیاد کېښود. نه الغرض مقصد مې دا دی چې علي رضی الله عنه فرمایي اے ملګرو په ځان کې تقوا پیدا کړئ، چې د تقوا په وجه ګوره عمل قبلېږي. الله دا خبره قرآن کې ذکر کړې ده چې د حابیل په بیان کې ذکر ده، نو الله رب العالمین د تقوا د وجه نه عمل قبلوي. او بل وایي د
یو انسان د نیک عمل د قبلېدو نښه دا ده. کوم انسان چې دا معلومول غواړي، لکه تېره جمعه دا خبره موږ وکړله چې کله یو انسان دا معلومول غواړي چې زما دا نیکي به الله قبوله کړي، مثلا دا روژه تېره شوه رمضان، زه او ته دا معلومو چې دا به قبول شوي که نه، نو چې رمضان پسې سمدست طاعات شروع، طاعت پسې طاعت جذبه په تا کې پیدا شوله، د رمضان چې کوم هغه بیټري چارج شوې ده دې کار کوو مسلسل، نو بس پوه شه چې دا طاعت ستا قبول شوی دی. دیو جن علماء لیکلي وان من علامة قبول الطاعه، د یو طاعت د قبولیت علامه دا ده ان توصل بالطاعه بعدها، چې دې پسې به بل طاعت مرګري کېږي شاته، د دې نه وروسته به طاعتونه شروع کېږي. نو چې وروسته طاعتونه شروع شو مطلب دا دی چې د انسان په رمضان کې تربیت شوی دی، هماغه شان طاعتونه کوي لګیا دی، هغه د نیکۍ هغه عملونه برقرار دي روان دي مسلسل، دا د دې دلیل دی چې د روژه قبوله شوه. دغه رنګ که حج دغه رنګ که عمره که بل عمل او وی د یو عمل د رد کېدو نعوذ بالله، الله دې موږ دې نه وساتي، د دې علامه دا ده وعلامة ردها ان توصل بمعصیة بعدها، هغه دا ده چې څنګه دې عمل نه دی فارغ شي ګناهونه شروع کړي، چې کله دې عمل نه دی فارغ شي ګناهونه شروع کړي مطلب دی مخکې عمل الله برباد کړی والعیاذ بالله. او څومره د افسوس خبره وي والله د سړي زړه درد کوي په دې باندې. موږ هم ستاسې بزرګان او نیکان نه یو، خو دومره دا چې هغه مسلمانان ورونه مؤمنان په هغې باندې سړي زړه درد کوي چې په دې رمضان تېرېدو سره سمدست په چکر وځي او ډېګونه او ګانې لګولي لګي څه په چکر باندې ځمه، په چکر کې د الله نافرمانۍ نه، په چکرو کې د منځونو قضا کېدل، لوفران بېدینه. زمونږ بعضې دا ښه ملګري چې ځان ته وایي دا هم د لوفرانو سره ملګري چې چکرې وایي لګي، او هغه خلکو سره ملګري چې هغه مونځ نه پېژني، هغه ذکر نه پېژني، هغه ګانې لګولي دی مو سره لقۍ لګي. د الله بنده خپل عمل دې ځان له برباد کړو، د الله بنده په ځان پوهېږي نه، داسې خلکو سره ملګرتیا مه کوه، د طاعت والا د متقینو ملګرتیا اختیاره کړه، د دوی د لاسه به دې مونځ نه خرابېږي، مونځ به دې په سفر کې په جمع باندې د ګناه نه به بچې، د الله د نافرمانۍ نه به بچې، د هغوی د لاس طاعت کې به استعمال شي، چکر به دې موشي او بندګي به دې خرابه نه شي، دین به دې برباد نه شي، خپل اعمال به دې برقراره پاتې شي. نو کله چې وایي په یو عمل پسې وروسته ګناهونه شروع شو نعوذ بالله، نیک عمل انسان فارغ شو ګناهونه ورپسې سټارټ کړه، دا د دې دلیل چې دا عمل الله رد کړی دی والعیاذ بالله. نو د خپل عمل اهتمام دا ډېر زیات ضرور دی چې موږ یې وکړو. امام احمد بن حنبل رحمه الله به یو دعا کوله، په دې دعا کې به فرمایل اللهم اعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك، یا الله ما له عزت راکړه په دې چې زه ستا طاعت وکړم، ما مه ذلیله کوه چې ستا نافرماني وکړم. د الله طاعت د عزت دی، د الله نافرماني د ذلت دی، دې وجې نه هغوی دا دعا کوله یا الله ستا په طاعت کې مې استعمال کړه، دا زما عزت دی، زما عزت چې دی یا الله دا ته ماله راکړه چې ستا په طاعت باندې زه عزتمن شم، او ستا په نافرمانۍ باندې ما مه سپکوه، ما مه بېعزته کوه چې زه ستا نافرمانۍ نه وکړم او سپک شم او بېعزته شم ستا په نیز باندې او ذلیله شم والعیاذ بالله. دې وجې نه د مؤمن طریقه وایي دا ده چې کله دی وایي د دې یو نیکۍ نه فارغېږي په بله نیکۍ باندې ور داخلېږي، یو دروازه پرې بنده شوه بله دروازه ده ته راکولاوېږي، دا طریقه ده د مؤمن. دې وجې نه وګوره دا رمضان تېر شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته فرمایي من صام رمضان، چا چې د رمضان روجي ونیولې ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدهر، او بیا دې راولګي د شوال په دې میاشت کې ورپسې شپږ روجې نورې ونیولې، دا به داسې لکه دی چې ټول عمر روژه او صیام الدهر، ټول عمر د روژو اجر به درته میلاویږي. ځکه په شریعت کې طریقه دا ده چې یو عمل په لس چنده باندې الله بدلوي، او چې کله الله وغواړي د دې نه زیات چندونو باندې هم بدلوي، چې کله د انسان اخلاص او تقوا څومره ډېر وایي دا یو میاشت روژه ده شوه لکه تا چې لس میاشتې روژې ونیولې، ځکه یو عمل په لس بدلېږي کنه، او په کال کې 12 میاشتې دي، نو چې دا شپږو سره نورې ملګرې کې نو دا شپږ روژې چې دي ونیولې لکه 2 میاشتې نورې ونیو، ټول کال ستا په روژه کې الله حساب، الله اکبر، ټول کال په روژه کې حساب شي. نو الله رب العالمین ګوره دا یو دروازه بنده شوه بله دروازه په موږ راکولاوه کړي چې د الله بندګي عبادات دا تاسو همیشه دپاره په دې باندې مداومت وکړئ، مداومت او همیشوالی په طاعاتو باندې، دا په نیکو اعمالو مداومت همیشوالی
برقرار پاتې کېدل دا د مؤمنانو صفت دی. الله په سورۃ معارج کې دا ذکر کړی. درشتم نمبر کې الله رب العالمین فرمایي الذين هم على صلاتهم دائمون. دا مؤمنان هغه کسان دي چې په خپل منځونو همیشواله کوي. دا نه چې یو منځ کړي او دوه پریخي او دغه رنګه بعضې خلک چې کوم دی د ځان نه جمعه خان جوړ کړی، جمعه به جمعه باندې منځ کوي. او د جمعې منځ هم څنګه وي؟ د جمعې په ورځ مقصد خطبه اورېدلو، خطبه دی نه اوري، وروسته را رواني صرف منځ کوي لګي، حالانکه خطبه اورېدل فرض دي. دیو جنا په سورۃ جمعه کې الله رب العالمین دا خبره مؤمنانو ته الله ذکر کړی ده چې یا ایها الذین آمنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. ای ایمان والو کله چې تاسو आवाज وشي د الله رب العالمین د ذکر د پاره، ذکر نه مراد دلته خطبه ده، ځکه په خطبه کې د الله ذکر کیږي، الله احکام بیانېږي، د الله لویوالی، د الله عظمت پکې بیانېږي. نو کله چې اذا نودي आवाज وشي نه اذان للصلاه د مانزه د پاره من یوم الجمعه د جمعې پر ورځ فاسعوا الى ذکر الله، د الله ذکر ته تادی وکي، زر زر لاړ شي خطبه واوري. وذروا البيع او خرڅول دکانداری دا پرېږدئ. دې دلاندې علماء لیکلي دکانداری د جمعې په ورځ چې کله د جمعې خطبه شروع کېږي دې نه مخکې دکانداری په دې وخت کې حرامه ده. که چا دکانداری وکړه الله به د کاروبار تباه او برباد کړي، په برکت د رزق به ته پوه نه شې، ښه ورځ مخکې او ته به ورپسې ذلیله ګرځئ. کوم انسانان چې د شریعت د احکامو پابندي کوي، هر مؤمن سره به د جمعې په ورځ ډېر غټ غمي د سهار نه چې نن د جمعې ورځ ده، سهار نه مکمل تیاری کوي، د دې اهتمام به کوي چې نن د جمعې ورځ ده، صفا کپړې، خوشبو، عطر او دغه رنګه تیل لګول، غسل کول او سورۃ کاف لوستل، درود ډیر ډیر لوستل، اللهم صل علی محمد، دا به ډیر ډیر وي. او وختي وختي تلل په دې باندې مستقل بابونه علماء لګولې دي د جمعې په هغه احکامو کې او فضایلو کې، په حدیثو کې چې کله دا ذکر کیږي باب الجمعه، نو په هغې کې مستقل په دې بیل باب لګوي چې التبکیر یوم الجمعه، جمعې په ورځ وختي تلل، د جمعې په ورځ به وختي ځي، ځکه دې کې هغه ساعت دي 15 چې حدیث کې ځکه اول ساعت، دویم ساعت او دریم، بل په دې کې یو ساعت دی په ټوله ورځ کې د جمعې په ورځ چې په هغې کې د دعا وغوښتل الله یې رد کوي نه، څه دعا چې دې وکړه الله رب العالمین یې قبلوي. الله ډېر مهربانه ذات دی. هر هفته کې موږ ته د هر جمعه په ورځ باندې دا چانس راکوي. د جمعې په ورځ نور سوچونه مه کوه چې چا سره د چکرو سوچي او چا سره بعضې ځوانان پکې لازم وي نن به لمباله لاړ شو، د الله بنده په کم مصیبت کې شیطان مبتلا کړی، د غټ خیر نه محروم کړلی، ته په ځان څه پوهېږې د الله بنده چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د جمعې د ورځې کم فضایل ذکر کړي دي. زم چې انسان کې لږ ایمان معمولی غوندې او لږه تقوا پکې د الله یاره، زما دې د رب العالمین په ذات قسم چې 15 کروڑه روپۍ دې د ورځې ګټي کنه والله چې لته به ولا ورکی چې په دې څه کومه ته زمانه پاتې دي د 15 کروڑه باندې به لاړې وته کی د دې فضیلت د حاصلولو لپاره کم چې د الله نبی ذکر کړی د جمعې د ورځې کم فضیلت الله ته د بخښنې اعلان وکي چې جمعې مونږ څنګه وکي او د سار نه د اهتمامي وختي راشي ټوله خطبه واوري پابندۍ سره او مونږ کې الله ته د بخښنې اعلان وکي او تیرې جمعې نه دې جمعې پورې ګناهونه دې معاف شي. یو حدیث کې ورسره راځي 3 ورځې په د پاسه نور دا ګناهونه الله رب العالمین انسان معاف کړي، د انسان بخښنه وشي. دا څومره عجیب خبره ده. دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وای هغه کسان چې هغه د جمعې د ورځې په منځ کې کوتاهي کوي، د جمعې منځ چې دی پرېږدي، د الله نبی فرمایلی دا خلک دې منع شي لینتهین اقوام، خلق دی منشی گورا عن ترک ودعهم الجمعات چې دوی لګیا د جمعې منځونه پرېږدي، لګیا د جمعې د ورځې د خطبې غم سره نشته، د منځ غم سره نشته، او کنه الله رب العالمین مولا په دې زړه باندې مهر ولګي چې کله دې په زړه مهر ولګي د والعیاذ بالله دې به ګناه کې ته محسوس کیږي، ګناه برته ګناه نه ښکاري، بس د تباہی په کنده کې تو رخته شولې ور غورځېدې په خپل ګناه به نه پوهېږي والعیاذ بالله. الله به د خپل طاعت نه محروم کی، الله به درله دا سزا درکړي چې تا نه به خپل ځان هیر کړي، یعنې د خپل ځان غم او د خپل ځان دپاره د آخرت تیاری د دې توفیق به تا ته نه میلاویږي، د نیکو اعمالو توفیق به نه میلاویږي، د ګناه نه د بچاو توفیق به تا ته نه میلاویږي، په زړه به دې مهر ولګېږي والعیاذ بالله. ځکه د الله نبي فرمایي دې نه ځان وساتئ. نو دا د مؤمن صفت دی چې دی
د دې مداومت علی الصلاه په باره کې الله امر کړی دی به همیشواله کې په خپل عبادت باندې د الله په بندګۍ به همیشواله دغه رنګ الله رب العالمین دا همیشواله په عبادت په دې الله حکم کړی دی. تیر جمعه مغایت ما ویلو د سوره حجر اخیره چې الله رب العالمین فرمایي واعبد ربک حتی یاتیک الیقین د الله بندګي وکړه تر د مرګ پورې. د کی اشاره د ست علماء مداومت ته همیشوالی ته چې عبادت به همیشه کې تر دې پورې چې بده کې تعالی مرګ راشي. دغه رنګ قران کریم کې الله رب العالمین د سوره مریم کې د عیسی علی السلام بیان ذکر کړی دی چې عیسی علی السلام دا ویلی د مور په غږ کې چې خبرې کړې وي واوصانی بالصلاه والزکات ما دمت حیا. الله رب العالمین ما ته حکم کړی دی په منځ کولو باندې په زکات ور کولو باندې او یا زکات نه مراد تزکیه د نفس پاکواله په دې الله ما ته حکم کړی ما دمت حیا سو پورې چې ژوند دیم د الله د بندګۍ نه وکوم. نګور د الله عبادت کول تر دې پورې چې انسان سو پورې ژوند دی د الله عبادت وکړي او د الله تبارک وتعالى بندګي وکړي. عبادت او بندگی معاف کیږي نه لکه بعضی صوفیا چې دا غلطه خبره کړې ده چې یو خاص مرتبه ده چې کله انسان هغه ته ورسیږي هغه ته مرتبه د یقین وای نبی او عبادت ورته معاف شي. دا یو باطله خبره ده. د الله نبی صلی الله علیه وسلم او پیغمبرانو ته عبادتونه نه دي معاف شوی. هغه اولیاء چې په قران کې الله دغه تذکرہ کړی ده د دین اوچت اولیاء نور نشته چې په قران کې ذکر شي د اوچت اولیاء الله رب العالمین هغه ته عبادتونه نه دي معاف کړی لکه مریم علیها السلام د عیسی علیه السلام مور بیبی ده او ډیره اوچته زنانه ده د الله عبادت او بندگی کوونکی او دغه کرامتونه الله رب العالمین ذکر کړی دي. غټ کرامت دا او چې رزق ورته به موسمه ملاوي ده به موسمه رزقونه سورته ال عمران کې الله رب العالمین ذکر کړی. خو بیا ورته الله رب العالمین څه فرمای چې ته د الله عبادت کې واسجدي واركعي مع الراكعين سجدي کوا رکوع کوا د الله رب العالمین بندگی او عبادت کوا. دغه رنګ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث کې راځي د عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنه روایت ورسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. تب منځ کې په ولاړه باندې چې کله روغي بس په ولاړه په قیام فرض دی بغیر د عذر نه پناست مز نه کېږي چې عذر ته نشته دی نه د خپې اپریشن کړي نه د صدملا اپریشن کړي نه د بل یو سخت بیماری در باندې د چودري دی نشته چودري دی شو په ولاړه به منځ کې قیام نه معاف کېږي. او که داسې سخت بیماری بعض وخت انسان شدید تبي اډو کې ټول خوږیږي نو درې دی نشي مانځه ته خپې خوږیږي اپریشن یې کړی تکلیف یې وته نو کله چې بیمار وي چې بیا تاسو په درېدو کې تکلیف دی نو زموږ دین آسان دی. بیا د الله نبی ویو فرمایل کچرت فإن لم تستطع فقاعدا فولاړه موږ نشي کولای په ناست یې وکړه او که په ناست هم نشي کولای د الله نبی به فرمایي فإن لم تستطع فعلى جنب که په ناست موږ نشي کولای بعض وخت انسان دومره سخت بیماری داسې اپریشن یا داسې یو تکلیف وته پیښ شوی اپریشن یې کړی چې غریب کې ناشته هم نشي نو د الله نبی فرمایي فعلى جنب به په اړخ سملي په خپل کټ کې سملا په اړخ باندې په بستر باندې سملا په اړخ باندې کم ځای کې تملاسته او بیا په دقه حالت کې مونږ وایا بس وایا معمولی د اثر خوځاو د رکوع ته سبحان ربي العظیم سر د سلګ راکړه سجدي ته معمولی د اثر د سره او خوځاو معمولی غو اشاره وکړي څومره چې ستا وس رسي بس تا مونږ وش ګوره وتا موز معاف کېدل ګوره نشته چې وبني تیمم بواه یا وبشته خو تعالی خین دي استعمال د لخنه دی لکه سړی دي سخت زخم دی په بدن کې چې هغه اگر که په دبانې غسلم فرض شوی جنوب شولو په جنابت کې دی یا په خوب کې وته احتلام وشو وبشته خو کده استعمالي د بیماری سیوا کېږي لکه یو صحابي چې په سر کې زخم په سفر کې ملګرو ته ول څه چلو کما یو کس ول فتور وې څه چلو ته ولام دی وکنه اچویلم بل اثر زخم سیواش وفات شته مشکات کې حدیث راځي د الله نبی ته فرمای تاسو په یو مسله نه پوهیږئ به سره پتی ور کوي واځي سره یې ځان نه مفتی جوړ کړی زمونږ د زمانه مفتین دي د مفتو مسلې چې بیانې صرف نو مسوري کې مفتی فلان سے فلانه سے په دې کار نه کیږي دلیل باندې خبره کوي د الله باندې د درې رسالې دی ویلې مفتی صاحب شولې او ګډ وډ خبرې کوي لګي یو مسلک پرانا کې جواب ورکړي قران او حدیث درته نه وای
په حاشیه کې راغلی او شامی کې راغلی دی او کنز کې راغلی دی او بزازی دا ویلی دی او تاتارخانیه دا ویلی او فلانی دا ویلی ما چې ته قران او حدیث وای د الله باندې وینا نه موږ مقلدین موږ ته قران او حدیث باندې پابندي ده وای موږ به دغه کومې کرخې چې راته دغه صاحبان راخلی دغه وای د الله نبی ته فرمایي تاسو دا قتل کړ تا چې وته دا مسله کړی دا په قتل کې شریک شو سره ولې چې په مسله باندې نه پوهیږي او تاسو کې د بل نه تاسو کا کنه ته نه پوهیږي مې ورکوه جواب دی خبري بای سړی و د ټکی علم به نه او په غټو غټو خبرو کې برادانګي دا لاسکه د خلکو د کفر او د اسلام فیصله کوي څوک به وردن نه کوي اسلام ته به د سکول له څوک به ور داخله دا مسلمان دی او بل تی بار کټی کی وای دا نه دی نعوذ بالله مرتد دی کافر دی دا اختیار تعالی چا درکړي ځان غم وکړه الله باندې د ځان غم وکړه خپل عیوب ته متوجه شه په زیره دي چې بل عیبونه شمار غرض مې دا و دې خبره کې زما د تربیت غرض چې د الله نبی فرمایي ولی په یو مسله نه پوهیږي او جوابونه کوي او به فرمایي انما شفاء العي السؤال د چاړاتوب علاج دا چې تاسو کو چاړاتوب وي به علم او جهالت ته په یو خبره کې نه پوهیږي بس ته چاړای علم چې نشته خبري به نه کې پکې کنه دا رسول کته چې چاړای په دې مسله کې نو چې نه پوهیږي تاسو کو د چا نه چې هغه په مسله پوهیږي قرآن او حدیث برته بیان کی په خبره به بیا پوهی شي خود موز معاف کېدل ګوره نشته د الله نبی فرمایله دا کافی او چې بس صرف تیمم واله تیمم راغلی دی تیمم به وایي په اشاره به مونږ کې خو موز معاف کېدل نشته دلته ته مولانو د دروغو مسله پیدا کړې ده د بدعتیانو دا د خېټې غم چې وسره دی دا قبر به څنګه ډکېږي د خېټې د تنور ډکې لګي دا اسقاط خواره دا د یتیمانو په مالونو چې د خامارانو په شان ته بیا خوله لګي یتیم په سرو سترګو جاړي چا بس انډا لال کا یتیم په سرو سترګو جاړي دی ته پرلت ویل اسقاط راوړه شرم دل نه درځي بی غیرته دا کوم صحابي دا عمل کړی دی په کوم حدیث کې دا راغلی ته وخایا دا زموږ مولیان ویل مولا ست وای دی کې دا دین به مانه مولا جوړي کدا دین د مخ کې نه سوار لسنیم سو کاله مخ کې کامل شوی دی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې صحابه وفات شوي یو دار اسقاط د الله د نبی په درش کاله دور نبوت کې نشته یو دار اسقاط دا چې تجبید فدیه نوم دی دا د اسقاط دایره دی جوړه کړی دا په 10 کاله دور د خلافت د صحابو کې نشته دا یو سلس کاله به وروسته دور د صحابو دی اخیری صحابي چې وفات کیږي باقي کې دا نشته دی ته کوم ځای نه دا خبره جوړه کړه